دا د 2014 کال د جنوري 8 نیټه وه. د پښتونخوا په هنګو ابراهیم زیو کلي کې یو عام غونډې سهار و. 15 کلن اعتزاز حسن چې یو ډیر لایق او خندنی هلک و د خپل سکول په لور روان و. کله چې اعتزاز د سکول ګیټ ته ورسید نو یو ناپېژانده سړی یې ولید. هغه سړی د سکول یونیفارم اغوستی و خو په مخ یې ویره وه او څو عجیبه غوندې معلومېدو. اعتزاز ته شک وشو ځکه هغه سړی تر خپل واسک لاندې بیمونه پټ کړی و او غوښتل یې چې سکول ته ننوځي چیرته چې په سونو ماشومان په اسمبلۍ کې ولاړ و. د اعتزاز ملګرو ورته غږ وکړه: اعتزاز مزه، هغه ځان مرګی دی، ته به ووژل شې. خو د پښتونخوا د توریالی ځوان په ډیر غیرت ځواب ورک: زه به هیڅکله پرېږدم چې دا زما بېګناه ملګري شهیدان کړي. بریدګر خپل بمونه وچول. اعتزاز په هماغه ځای کې شهید شو خو هغه د خپل سکول د 2000 زیاتو ماشومانو ژوند وژغوره. د دښمن ناپاکه اراده د یو پښتون زلمي د غیرت په وړاندې ماته شوه. اعتزاز حسن نن زموږ په منځ کې نشته خو دغه میړانه به تر ابده یادیږي. هغه ثابته کړه چې پښتانه د علم او د خپل خاورې د لپاره د خپل سر قرباني هم ورکولای شي. اعتزاز حسن زموږ د قوم فخر دی. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه لایک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.